أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اما بعد. د سوره بقره په 290 آیت کې الله سبحانه وتعالی وایي چې فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. په دې آیت کې کله چې طالوت د خپل لښکر سره حرکت وکړو فلما فصل طالوت کله چې طالوت د خپل خر نه ووتلو د خپل کلي نه ووتلو بجنود د خپل لښکر سره قال نو ده وویل چې ان الله مبتلیکم بنهر الله سبحانه وتعالی تاسو حتما امتحانوي په یوه لوله باندې د اوبو په یوه لوله باندې تاسو امتحانوي فمن شرب منه چا چې د دو لولې نه اوبه وچښلې فلیس مني هغه د ما نه دی ومن لم یطعمه فإنه مني نو که چا اوبه ځنې ونه چښلې دغو نه هغه د ما نه دی الا من اغترف غرفة بیده مګر دا چې یوه لپه اوبه ځنې وچښي نو یوه لپه اوبه اجازه شته ده چې تاسو دغو لولې نه وچښئ اضافه دغو نه اجازه نشته او دو باندې الله سبحانه وتعالی تاسو امتحانوي فشربوا منه الا قليلا منهم نو د دغو لولې نه ټولو اوبه وچښلې اکثر اوبه وچښلې یعنې ډېرو په دیو کې اوبه وچښلې مګر کمو نفرو او ونه چښلې مګر مغه یوه لپه ځنې وچښلې اما اکثرو خلکو بیا دغونه اوبه وچښلې فلما جاوزه هو نو کله چې دی والذین آمنوا معه کله چې دی او هغه کسان چې ایمان یې وروړی و د ده سه وو یې دو لولې نه تیر شول قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنودي نو قالو دی وویل چې موږ نن توانو طاقت نه لرو نن ورځ توانو طاقت نه لرو چې د جالوت او د ده د لښکر سره مخامخ شو د جالوت او د لښکر سره د مخامخ کېدو د مقابله کړلو هغه نه لرو طاقت نه لرو نو دلته یوه ډېره ښه فایده او ګټه موږ په دو آیت کې وینو هغه دا دی چې ګناه انسان ضعیفوي ګناه د انسان جرأت د انسان غیرت ګناه او معصیت د انسان غیرت او جرأت د بین وړي نو ډیر ضرري شی چې دی انسان ته هغه ګناه او معصیت دی ډیر ضرري شی چې انسان ته ډیر ضرر ورسوي هغه ګناه او معصیت دی او ما هغه را پیاد شوله امام شافعي رحمه الله خپل استاد ته ورغیه او ورته ویل چې استاد د ما حافظه ضعیفه شوې ده او زه حدیثونه یا آیات د قرآن کریم یا حدیثونه د ما په ذهن کې نه پاتې کیږي حافظه مې ضعیفه شوې ده څه خلی وکړم نو د ده استاد ورته ونه ویل
چې ته د ورځې 9 دانه بادام خوره، 9 دانې چارمغز خوره، کشمیش خوره، یا فرض مثال 10 دوا وخوره. نه، دته ډېره ښه خبر وکړه. دته وویل چې ګناه پرېږده، ګناه پرېږده. نن ورځ موږ تاسو ګناه ته متوجه نه یو چې دا ګناه په جسم باندې ډېر تاثیر لري. د انسان په جسم، د انسان په صحت باندې، د انسان په سلامتیا باندې ډېر تاثیر لري. اصل تاثیر د ګناه نه دی، اما پس د ګناه نه بیا ظاهری اسباب هم تاثیر لري چې هغه بیا ورسته دي. اول هغه ګناه دي چې د انسان آن صحت و سلامتیا د بین وړي، تباه کوي. نو نن ورځ که څوک چاته ورشي ورته ووایي چې د ما حافظه ضعیفه شوې ده، څه خله وکم، او ورته ووایي چې بادام وخوره، مثلا د اعصابو دوا وخوره، د حافظې د قوي کېدو دوا وخوره، یا شربت واخله ځان ته، وچه میوه ډېره خوره، چارمغز خوره، کشمیش خوره، دا ورته وایي. اما هیڅ کله چاته نه وایي چې ته ګناه پرېږده. اول کې د ګناه توصیه، د ګناه د پرېښودلو توصیه نن نشته چې چاته سړی وکړو چې اول ګناه پرېږده. په دو آیت کې کله چې اکثره د دیونه د دغو ګناه یې وکړه، الله سبحانه وتعالی ویني دی امتحان کړل په دولواله باندې چې تاسو به د یوې لپې نه اضافه اوبه نه چښئ، اما اکثره په دی کې اوبه یې وچښلې، د یوې لپې نه اضافه اوبه وچښلې. ګناه یې چې وکړه، بیا دی وویل کله چې هلته ورسېدل، دولوالې نه تېر شول، دی اکثر همغو خلکو، همغو کسانو چې اوبه چښلې وو، ګناه یې کړې وه، هغه ضعیف شول. هغو په وجود کې، دغو په عقیده کې سستی پیدا شوله، تنبلي پیدا شوله، جرأت د بینه ولاړله. نو موږ تاسو ته الله سبحانه وتعالی دلته ښیي چې موږ تاسو باید اول د هر ګناه نه ځان وساتو، د ګناهو نه باید ځان وساتو چې دغه ګناه دي چې انسان ضعیفي وي، دغه ګناه دي چې انسان تنبلي وي، دغه ګناه دي چې انسان د نیکو اعمالو نه، د خیر کارونه منع کوي، د انسان هغه انرژي، د انسان هغه قوت د بین وړي، حتی انسان ناامیده کوي، د الله سبحانه وتعالی د رحمت نه انسان ناامیده کوي. د ګناه نو دی وویل چې لا طاقت لنا اليوم بجالوت و جنوده، نن موږ طاقت نه لرو چې د جالوت او د لښکر سره مخامخ شو، مقابله وکړو. اما قال الذين يظنون انهم ملاقو الله، قال الذين اوغو کسانو وویل چې یظنون انهم ملاقو الله، چې دی یقین درلودله چې دی به د الله تعالی سره ملاقات کا، یعنی دی په ورځ د آخرت باندې کلک یقین درلودله. دا هغه کسان دي چې ګناه نه وکړي، دغه اوبه نه د یوې لپې نه اضافه اوبه نه وچښلي. نو دا هغه کسان دي انهم ملاقو الله، چې موږ به د الله تعالی سره ملاقات کو. دی دغه یقین درلودله. کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیره باذن الله، یعنی څومره وخت دی وویل، هغو کسانو وویل چې څومره وخت شوي دي، څومره ډېر داسې وختونه راغلي دي چې یوه کمه ډله یا یو کم تعداد خلک هغه د ډېرو په مقابل کې زورور شوي دي، باذن الله، د الله تعالی په اجازه او د الله تعالی په حکم و امر سره. نو که موږ تاسو دیوي، که موږ تاسو په الله تعالی باندې توکل وکړو او خپل امید د الله تعالی نه ونه شکو او توکل مو په الله سبحانه وتعالی وي، نو نن به موږ چې کم یو د ډېر لښکر په مقابل کې به الله سبحانه وتعالی موږ تاسو ته هغه راکا، پیروزي راکا، فتح راکا، موږ به زورور شو په دی باندې. نو دا هغه کسان وو چې ګناه نه وکړي، دی هغه جرأت زیاد شو، دی هغه امید په الله سبحانه وتعالی لوا، دی هغه توکل په الله سبحانه وتعالی باندې وا.
دی کې غیرت او جرأت نورم زیات شو ځکه چې دی ګناه ونه کړه. هماغو کسانو چې ګناه کړې وه دغو هغه جرأت د بین ولاړلو، تنبل شول، سست شول، په ایمان کې، په عقیده کې، په جسمان ټول ضعیف شول. والله مع الصابرین، او الله سبحانه وتعالی د صابرانو سره دی. یعنی که موږ تاسو د دښمن په مقابل کې صبر وکړو، ونه تښتو او وجنګیو، الله سبحانه وتعالی به د موږ تاسو سره کمک وکړو. نو موږ تاسو هم باید د ژوند په سختیو کې، د ژوند په مشکلاتو کې چې موږ تاسو ته رسي، په دغه مشکلاتو کې باید موږ تاسو او د ګناه نه ځان وساتو، یو او دوم چې هیڅ کله باید موږ تاسو د الله سبحانه وتعالی نه خپل تعلق قطع نه کړو. په الله سبحانه وتعالی باندې باید موږ تاسو نیک امید ولرو، ښه امید ولرو او د الله سبحانه وتعالی باندې توکل وکړو. د مشکلاتو او د مصیبتو او د دو په مقابل کې باید موږ تاسو ودرو او د ګناه نه ځان وساتو او صبر وکړو. ګناه نه ځان وساتو او صبر وکړو چې الله سبحانه وتعالی بل چی ویل دي واستعینوا بالصبر والصلاة. تاسو په صبر باندې او په لمانځه یا په دعا، دواړه تفسیر غری دي د صلاة، یا په لمانځه یا په دعا باندې د الله سبحانه وتعالی نه کمک وغواړئ. واستعینوا بالصبر والصلاة. نو الله سبحانه وتعالی د موږ تاسو ته عمل په قرآن و حدیث باندې کامل راکړي ان شاء الله تعالی. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.